پیغمبر علیه السلام ته صحابي راځي ورته وایي چې یا رسول الله پر ما باندې خپل مور او پلار څه حقوق لري؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي فقط خلاص چې مور او پلار ستا دپاره هم جنت دي او هم دوژخ. که چیرې ته د هغوی سره ښه سلوک وکړې، حقوق یې ادا کړې، نیکه خوی او ګزاره ورسره وکړې، خدمت یې وکړې، تا جنت وګټئ. او که چیرې ته هغوی ازار کړې، تکلیف ور ورسوې، تا جهنم لار ځان ته خلاصه کړله. او یو بل حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې جنت د مور تر پښو لاندې دی. ځوانانو نن د کومو توقعاتو او یا غوښتنو او یا خپلې فکري انګیزې له مخې څخه چې د دغو دوو حقدارانو په حق کې کله کله په ټولو دنیوي شیانو کې راڅخه بغاوت کیږي، غفلت کیږي، دا د ځان او آخرت تاوان دی. حتی په کتاب کې راځي وایي غیر له دې څخه د مور و پلار یو امر فقط منل چې دوی دغه یو امر یې مه منئ چې د اسلام څخه ووځي، نور که هر څه درته ووایي هغه به تاسې منئ. نن موږ پر ډېرو دنیوي مادیاتو او لږو شیانو باندې خپل حقداران د حق څخه موږ ځانونه ایستلي دي او ځانونه مو ګناهکاره کړي دي. راسئ خدمت یې وکړو، اطاعت یې وکړو، حقوق یې ادا کړو تر څو اخروي او دغه دنیا مو له ښېګڼو او نیکمرغیو څخه برخمنه واوسېږي.